اشرف غني د مارشال فهیم په اړه څه ویلي وو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. راتلونکو ولسمشر ټاکنو ته نومان ولسمشر محمد اشرف غني له 1481 تر 1483 پورې په افغانستان کې د مالیې وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. په دې وخت کې مارشال محمد قاسم فهیم د ولسمشر کرزي د لومړي معاون او ملي دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. فهیم په 1492 کال د کب په میاشت کې مړ شو. ولسمشر ته نومان محمد اشرف غني په یوې انتخاباتي غونډه کې ویلي چې د مارشال محمد قاسم فهیم د امر په مقابل کې درېدلی او د هغې یو امر د کابینې د غړو په مخ کې شکولی دی. غني ویلي زه چې کله اوله ورځ د مالیې وزیر شوم الله تعالی د فهیم خان وبخي. کله چې د کابینې غونډې ته راغلم یو امر یې کړی و چې د ګمرکي محصولاتو 2 موټر ماف کړي. امر مې د ټولو په مخ کې سرې کړ او ومې ویل پس له دې زه د مالیې وزیر یم. کدی قدم می خیو بیا خو پوهیږي. همدارنګه په خپلو خبرو کې ویلي بل وار مارشال فهیم راغی او وی ویل زه 500,000 سرتیري لرم ماته معاش راکړه. ما ویل 50,000 هم نه لرې په خدای کې درکړم. یو کال مکمل می معاش ورنه کړ. بالاخره مارشال راغی او راته یې ویل چې نه زرو ته اړتیا لرې نه ښځې ته اړتیا لرې او نه هم ځمکې ته له تا سره څنګه ګزاره وکړم. په ځواب کې مې ورته وویل په اصولي ډول. د اشرف غني دغه خبرو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. دغه راز د هغه سیاسي مخالفانو بیا دغه موضوع ډیره راخیستې ده. حامد کرزي د مارشال بنسټ عطا محمد نور او ګڼ شمېر نورو د غني خبرې غندلې او دای مارشال فهیم ته سپکاوی ګڼلی. په هر حال که په دوی رښتیا فهیم ګران وي د مقبرې د برګ بیل دی ورکړي او پاتې شوه د غني خبره. هغه په هغه وخت کې داسې غوره مالیې وزیر و او په کار کې پوره جدیت لري او د لنډغرۍ سره خو لا ولنه جوړه نه ده. اوس هم د ډیرو ښکارونه ورمات کړل. په هر حال کرزی خو هم دې ته ناست ده چې یوه موضوع پیدا او ژر په غني نیوکه وکړي. په هر حال تاسو د غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.